د مرسته وکړې پیج درنو او قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. درنو ملګرو، یو ځل بیا د مومندرې ولسوالۍ د ډکې د کریې هغې کورنۍ ته راغلو چې څو ورځې مخکې تاسې ویډیو لیدلې وه. محمد زرین کاکا چې دی دا د کونړ د شیګل د ولسوالۍ اوسېدونکی دی، خو د هغه ځای د جنګ جګړو او د زیات غربت له وجې دی راغلی او دغلته د تورخم خوا او شا د ډکې په کریه کې همسایه اوسېږي. د نور حال نه درنو ملګرو تاسې مخکې خبر شوي یاست د دې مشر زوی چې دی هغه 12 کلن دی، هغه ځي او په تورخم کې پالش کوي، څپلۍ پالش کوي. دوهم زوی چې دی او یو څو سره نور دغه ماشومان دي، دوی دغلته کاسې په هر کور کې ګرځوي، خوراکي توکي ګرځوي او د خوراک دپاره هره ماښام او هره غرمه په کورونو کې وظیفه راټولوي. درنو ملګرو، غربت ډېر بد شی دی. الله رب العزت دې هر بنده د دې نه وساتي. د محمد زرین کاکا دپاره د هغې پښتونخوا د کارخانو نه 10 زره کلدارې 2 ورونو را جمع کړې وې چې هغه دواړه ورونه وو، 15 زره یې یو ورور، 15 زره یې بل ورور. نو هغه کلدارې موږ افغانۍ ته واړولې، 15 زره افغانۍ موږ راوړي دي او محمد زرین کاکا ته یې لاس په لاس ورکوو او یو ورور پکې دا غوښتنه هم کړې وه چې زما اولاد نه پیدا کېږي، نو الله رب العزت دې هغه ته نیک اولاد ورکړي. الله رب العزت دې ټولو ملګرو ته د هرې روپۍ ډېرې ډېرې بدلې ورکړي. نو 15 زره افغانۍ محمد زرین کاکا ته لاس په لاس ورکوم. 1 2 3 4 او 5 15 زره افغانۍ دا موږ ته ورسېدې ورور. او تاسو خدای ډېره مننه او تاسو خدای اجرونه درکړي او خدای تاسو په آخرت کې په کار کړي. چې چا اولاد نه وي وروره بس کم ورور دغه کړی وروره اولاد یې نه وي خدای نیک اولاد یې له ورکړي او صالحه یې دغسې مجبوره کورنۍ، دغسې کورنۍ چې اوس وخت کې سوال ته ناست دي زموږ سره په دې ساحو کې ډېرې زیاتې دي. د هرې کورنۍ حال موږ په تاسې ګورو او هرې کورنۍ ته به ستاسې مرسته امانت لاس په لاس ورکوو. ډېره زیاته مننه.